این ابوبکر لعنت الله علیه ناراحت گفت جناب ابوبکر چه مرگتونه؟ شما را در مرض میبینم، چه مرضیتونه؟ گفت دارم نقشه میکشم دشمن علی زیاد کنم، نمیدونم چه کنم. گفت حرومزاده، از من حرومزاده بپرس. گفت خب جناب حرومزاده چه کنیم؟ تاسو ګورئ په ابوبکر او عمر رضوان الله علیهما باندې لعنت ویل. دغه خلق ته زموږ خلق دواوي کوي، ورونه ورته وایي. دغه خلق ته خلق وایي دا د اسلام دپاره وایي دا خلق قرباني ورکوي. په رب مې دې قسم یې که دغه خلقو ته مسلمان وویل داسې کافر یې لکه دوی چې کافر دي. بېشکه قاري صاحب. دا څوک چې دغه خلقو ته دوا کوي او دغه خلقو ته د مسلمان د اسلام غمخواران وایي، په دې باندې ښځې طلاق دي، له ښځو سره چې پرېوځي زنا ورسره کوي. شکه قاري صاحب. د دې چې دغه خلقو ته چا ورور وویل او ورته ویل چې دا د اسلام غمخوار دي او د ده بیا اولاد پیدا سي، دا اولاد یې له زنا پیدا سوي، دا یقینا حرامزادګان دي. دا دې موږ وال درته ښیم، دې پرېږده پسې. یادت یه روز رسول الله رو منبر فرمود علی جان تو میزان حلال زادگی و حرام زادگی هستی، هر کی تو رو دوست داشته باشه حلال زاده است، هر کی با تو بد باشه حرام زاده است. یادته؟ دوباره خب پس اینجا داشته باش هر کی حرام زاده شد با علی مشکل داره. درسته؟ گفت بله. حالا ما چیکار کنیم حرام زاده زیاد میشن؟ گفت نمیدونم. خب چقدر احمقی، عجب حرام زاده خری. بس مگه نمیدونی فقه ابوبکر و عمر حرامزادگان و العیاذ بالله. استغفر الله العظیم. او د ما منافق مسلمان ورته دی کافر ته دعا کوي، دی کفارو ته، دی مشرکینو. ابوبکر و عمر حرامزادگان و العیاذ بالله. د موږ مجوسیان ورته دعا کوي. اهل سنت مجوسیان درته ښیم چې اهل سنت نه دي، بله د اهل سنت وګورئ اهل نسوار. په خلاصو غوږونو دې واوري د دغه خلقو تر څنګ چې هر څوک درېدلی چې په مسجد کې ولاړ دم کافر ده، چې لمونځ کوي هم کافر ده. عمر و ابوبکر حرامزادګان دي العیاذ بالله، او په منبر ورته ولاړ وایي لعنت الله علیه. بیا ورته وایي دا خلق. استغفر الله العظیم. د ما دې خلقو ته خوا نه ده بده، د ما هغه خلقو ته خوا بده ده چې هغه په ځان نه دي خبر له اسلام سره خدای پاماني کړي، هغه په ځان نه دي خبر له دین سره خدای پاماني کړي. نه دې پرېږده راځه. رسول الله هر کی میره مکه اگه طواف نسا رو انجام نداد و نمازش رو نخون زنش بهش حروم میشه. پیرمردا درسته یا نه؟ بپرسید دیگه. خب چیکار داره اینجا؟ به علی گفت باید نماز طواف نسا رو حروم کنیم که مرید ما نخونن تا زنا برشون حروم بشه، به جا بشن حروم زاده، با علی بد بشه.